مسله مې دا د مولانا صاحب ما یو جنۍ دپاره قسم کړی چې زه به مطلب سګرټ نه څکم نشه به نه کوم خو تر هغې پورې به یې زه نه کوم چې تر کومې پورې ته زما سره موجود یې صحیح ده هغه جنۍ چې کله زما نه لاړه نو زه بیا مجبوره شوم مطلب ما یو قسم نشه وکړه نو دا قسم په ما شوی دی او که نه دی شوی جلۍ خپله وه که پردۍ وه مطلب مینه مې ورسره کوله محبت معامله ده د محبت معامله ده خو له خپلې سره دې کوله که پردۍ وه هغه پردۍ جنۍ وه مطلب داسې وه چې رشته دارۍ کې راتله خو ډېره لرې بس پردۍ حساب کا د نشې پوښتنه کوي او د محبت پوښتنه نه کوي الله دې مو په حال رحم بس هغې وویل چې یاره مطلب ته سګرټ څکې ما ورته قسم وکړو چې یاره زه به سګرټ نه څکم خو تر هغې وخته پورې به زه نه څکم چې ته ما سره تر څو پورې ته زما سره یې نو چې د کومې ورځې نه هغه زما نه جدا شوې ده زه بیا مجبوره شوی یم چې یاره مطلب ما سګرټ وڅکل دوباره نو دا قسم په ما شوی دی او که نه دی شوی یعنې میک دې بند کړه زه اوس جواب درکړم میک دې بند کړه پردۍ ښځې سره له پردۍ نجلۍ سره محبت کوي عشق ورسره کوي او بیا دغه پردۍ نجلۍ دپاره دا کس سګریټ پرېږدي قسم کوي دا ځوان او هغې نجلۍ ته وایي چې تر څو ته له ما سره یې زه به دا سګریټ دا نشه نه کومه نو کله چې نجلۍ جنې تللې ده نو اوس ده بیرته نشه شروع کړې ده څو ګناهونه سول د الله حرام یې د حرامو دپاره بند کړي ول خو د حرامو په تللو نه یې بیرته د الله حرام شروع کړل زه دې ته حیران پاته یم څو کاله عمر دي ده د ورور ته وایم څو کاله عمر دي ده زما تقریبا 25 کاله عمر دی مولانا صاحب 25 کاله عمر دی ته په کور کې خور لري الحمدلله دغه خور چې دی له بل چا سره عشق محبت کوي او څوک ورته وایي سګرېټ زه د تا د خور دپاره پرېږدم یا د تا د فامیل د زنانهو دپاره آیا د هغوی دپاره بیا دغه څه خوښوي د زړه سره جواب نه مولانا صاحب زه یو سوال بل لرم چې محبت کول ګناه ده که نه قاري صاحب ته جواب ورکړه پرېږده نورې مه کوه پرېږده اوس یو کس ته دغه محبت کوي یو بل ځوان راځي هغه ځوان د تا له په کور کې چې زنانه دي له هغوی سره محبت کوي هغه خپلو زنانهو ته اجازت ورکوي مولانا صاحب چې زما زنانه د مطلب زما خور د یو هلک سره محبت کوي مینه کوي صحیح ده زه به ورته حق حلاله نکاح تړم حق حلاله نکاح یعنې بیا له نکاح نه زه غواړم چې تا پوهه کړم د ما بل مطلب نه ده زه غواړم چې ته په خبره را سره پوهه سي ښه ځکه دا د موږ ډېر ځوانان دلته وي هغه د ځان دپاره چې څه شی خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره نه خوښوي اوس مثلا تا نکاح کړې وه چې تا له دغې نجلۍ سره عشق و محبت کول ما د نکاح پیغامات لیکلي وو صحیح ده مولانا صاحب څو پیرې ما پیغامات ما جواب راکوه تا دغه نکاح مې شوې نه وه خو کېدو واله وه اوس که یو بل څوک راسي د تا په فامیل کې له یوې زنانه سره همدغسې اړیکې وساتي اجازت ورکوي د خپل کور فامیل زنانه وته ښځو ته زه به اول تپوس کوم د هغې نه چې یاره مطلب زما مطلب خور ده یا زما بله زنانه ده هغې چې زه مولانا صاحب ما ته د خوښې نکاح پیغمبر اجازه یو خو ګوري د یو مسلمان په کور تیری کول یوه ناروا د یوې مسلمانې په عزت تیری کول بل ناروا
د یو مسلمان عزت تر پښو لاندې کول بل ناروا، د یوې کورنۍ شهامت غیرت عزت تر پښو لاندې کول بله ناروا، د یوې نجلۍ ژوند او زندګي ور خرابوله بله ناروا، سګریټ څکول بله ناروا، سګریټ بیا د ډمتوب دپاره پرېښودل بله ناروا، او بیا بیرته سګریټ ښځه یې پرېږدي پردۍ نجلۍ یې پرېږدي بیرته نشې شروع کول بله ناروا. و دې الله بندګانو دا پوښتنه د زړه سرونو زه کله کله په دې خاطر باندې له دې بعضې کسانو نه کومه چې د ده سر ور باندې خلاص شي چې ای بې غیرته پښتونه، ای بې غیرته بې عزته ځوانه، ای عزت خرڅونکې ځوانه شرمېږي نه؟ پښتون کله دومره بې غیرته او بې عزته و؟ پښتون کله دومره بې ناموسه و چې د یو چا عزت تر پښو لاندې کړي او بیا په فخر و افتخار سره وایي چې ما د دې ناروا دپاره دا ناروا کړې وه او بیا مې په دې ناروا پسې قسم کړی و. په سړو مزغو مې دا خبرې واورئ ښه. یو وخت کې چې د یو څوک دومره د وسو دله سول بیا به دغه د وسو دله ته د وسو دله وایي. که تاسو خیال کړی وي کله چې دې ځوان ته ووایې چې دی دلته په سپین سترګیا سره راځي چې پردۍ نجلۍ عشق او محبت مې ورسره و، دغه عشق و محبت چې له ده نه پوښتنه وکړي چې د تا د فامیل له زنانه ورسره څوک عشق و محبت وکړي بیا قهر ورسي غصه ورسي دا داسې که نه؟ قهر ورسي غصه ورسي چې غلط جواب دې راکړل. هغه د بل مسلمان، د بل پښتون، د بل قریب، د بل مسلمان مور، د بل د مسلمان پلار د کور عزت چې دې پایمال کړی د دغه عزت چې له خاورو لاندې کړی د هغه په عزت دې تېری کړی هغه بې عزتي نه وه؟ له تا نه سوال کول بې عزتي درته یوسي او د بل مسلمان مور و پلار خاندان عزت تر پښو لاندې کول هغه بې عزت درته یوسي؟ د ما په دې خبرو را سره پوهېږئ که نه د زړه سرونو؟ ای پښتنو، ای پښتنو، دا د وسي ده په خدای قسم، دا دلګي ده په الله قسم. د الله جل وعلا هیڅ انسان دومره بد نه یي چې لکه هغه انسان چې د بل انسان په کور په عزت باندې تیری کوي. بېشک سبا که د تا په کور کې د تا له لور د تا له خور سره ځکه هر انسان خور و لور لري که نه؟ هر انسان مور و ښځه لري. څومره دې په خپل عزت باندې خوابدېږي، څومره دې په خپل ابرو باندې خوابدېږي. ما ته یوه مسئله راغلې ده، هغه مسئله کې ما ته دا ویلی سوي دي چې د ما ښځه له یو بل چا سره یې خبره کړې ده قاري صاحب زه طلاق ورکړم که یې ورنه کړم په ټلیفون کې. یوه ښځه له بل چا سره خبره کړې ده، الله اعلم چې دا خبره بې د څه شي کړي. ښه خبره وسوله یو زنانه نه غلطي جنې وسوه، خطایي جنې وسوه. اول خو مو غلطي خطایي په دې باندې کړي ده چې دا دومره ټلیفونان مو ورکړي دي او بیا یې څارئ نه. بلکل ښه اوس یې دا دومره ټلیفون ورکړی ده نو اوس دغه ښځه چې له یو چا سره پردي سړي سره په ټلیفون کې غږېدلې ته طلاق ته حاضر یې او ته چې بیا ټول عمر د یو چا په عزت تیری کوي، د مسلمان لور بې عزته کوي، د مسلمان خور بې عزته کوي، د مسلمان کورنۍ بې عزته کوي، یو وخت کې بیا د خپلو ښځو ګیله درنه کړې چې ولې دا کار کوي؟ په تا کې یوه ورځ دا غیرت پیدا سوی دی چې زه به دا کار ونه کړم ځکه سبا خو زه هم ښځه لرم، خور لرم، لور لرم، کور لرم، فامیل لرم. دا د وسو دله دغه خبرې را سره نسی منلی. دا د وسان د دلګان چې څوک خانداني د وس وي په هغه باندې به دا خبرې بدې لګېږي، چې څوک فامیلي دلګان او د وسان وي د ما دا خبرې به ورباندې بدې لګېږي، چې څوک فامیلي عزتمن وي، پلار یې عزتمن وي، مور یې عزتمنه وي، دی عزتمن وي، د ما دا خبرې ورباندې نه لګېږي. دا څوک چې پل د وسان او دلګان